تا ته ډیر خلک وای مست بوډا والے وای یاره مست بوډا خو ماته دی وجه نه خلک وای کنه نو مست بوډا ماته دی وجه نه وجه دا مطلب دی خو یار دومره ډاوالی کې دی جمپونه مطلب دی ایکټینګ پرې فلمونو کې ډېر زاړه خلک دی ته چې ژوندی وي زما مورې ما به په کټ کې په حرام کول خوبونه نو چې موږ د خپل ملګرو دا خبرې واورو که نه څوک وایي وینه سیوا کوو څوک وایي دا چل کوو څوک وایي دا چل کوو تاسو بد وایي که ښه وایي خو تاسو ټول زما د سر ګلونه یې سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو نن د یو داسې شخصیت سره مرکه کوو چې دا شخصیت په شکل چاچا دی بوډا دی ضعیف دی او په طبیعت ځوان دی د ځوانانو په محفلانو کې یا د ضعیفانو په محفلانو کې ډیر په بهترین انداز ډیر په شایسته انداز باندې وخت تیرولی سي عمر واحد صاحب په خپله اداکار هم دی او په خاصه توګه ټیک ټاکر دی په ټیک ټاک کې ډیر مینوال لري نو ستاسو مرکه له ټیک ټاکر او اداکار عمر واحد صاحب سره کوم تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې عمر واحد صاحب ته ښه راغلاست وایم عمر واحد صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ډېره مننه چاچا څنګه یې ژوند څنګه دی خیر دی برابر دی ژوند ښه برابر تېرېږي د الله شکر دی ستاسو دعاګانې په دوو حوالو به انټرویو کوم ستا پر ژوند او ستا پر فن باندې ټیک سو اول به راسم فن ته تا په ډرامو کې هم کار کړی دی یوه ډرامه د رشتې په آسمانونو ډرامو ته څنګه راغې جی لاول خو زه تاسو مطلب دی لکه د خپل یو کیسو کوم چې زه لاول ټیک ټاکر وم په ډرامو ته چې څنګه راغلی یم که نه په هغه کې که تاسو پېژنئ نو مطلب په هغه کې مطلب آلونډر علي اکبر کراچوال دی بیا حسین منیري دی یعنې خان په نوم یادېږي داسې علي اکبر وګوره بیا بدر منیر صاحب ورلډ کراچي چې هغه په کراچۍ کې نن سبا په بدر منیر باندې حسابېږي او ډېر خپل ایکټیو سړی دی مطلب لکه زبردست فنکار دی د بدر منیر بالکل ښه پوره رول ادا کوي هغه نو زما ګیټ اپ دا دی چې مطلب زما ګیټ اپ د دوی سره ناسته پاسته دی نو چې دوی کله مطلب ډرامو لدل نو مطلب په هغه ټایم کې زما یو شوق و داسې چې مطلب دا چې حسین ته اکبر ته دې ټول ته ما حواله وکړه یاره که چېرته ډرامه جوړېږي ما یو ډرامې کې والې نو بیا دویم کې زما بیا خپل قسمت دی بیا به ګورو پته به مخکې غورځېږي چې کله فرسټ پته ما وویشته مطلب حسین او اکبر سره لاړم نو چې هغه پته ما وویشته نو هغه پته مطلب دی الله پاک په خپل قدرتونو په بله واړه بلې ډرامې له هم رالم هغه سوګند ډرامه ده مکه زما ده وراثت زما دی او ته دې بېوجې قبضې کې مکستانه دا شاملات دي شاملات چاچا اول وار ستا رشتې په آسمانونو د دغې ډرامې شوټینګ د کولی د کیمرې سامنا د وکه څه د فیل کول یاره جي ما خو کله چې مطلب کیمرې ته ودرېدلی یم نو ما دا نه دي ګڼلی چې دا کیمره غټه ده او که وړوکې ده ما خپل ځان نه په هغه ټایم کې دا یو سوچ راوستی چې دا زه په خپل کور سره یو دغه کوم مطلب په خپل کور په کیمرې په حساب باندې کومې ډرامې چې دي زه په هغې کې کار کوم نو دا لکه ما د خپل کور د یو ژوند مقابله کوله چې مطلب زما باندې داسې وخت را نه شي او دا هغه کور ګیټ اپ چې زما په ذهن کې کېناستو نو ما په هغه نصیحت باندې ډرامه وکړه کوم پیل چې ما ته میلاو شوی نو هغه د کور و د نصیحت و نو هغې باندې خدای پاک زه پوره اتراو کړم دا ما ته ووایه تا ته ډېر خلک وایي مست بوډا والے وایي یاره مست بوډا خو ما ته دې وجې نه خلک وایي که نه چې لکه مطلب چې زما د عمر حساب ته وګوري او مطلب دی بیا زما د بیماریانو ته وګورئ نو یار هغه په دې وجه پریشان دی یار مطلب هم د زړه بیمار هم مطلب دی ویښته سپین هم مطلب د ساه باندې بیمار یعنې قسمه قسم بیماریانې په ده تېر شوي دي قسمه قسم غمونه را باندې راغلي دي حالیه کې هم مطلب ډېر غمونه رټلی یم پوه شوې خو لکه بیا هم خپل ژوند کې دا کمپیوټر کې نټ ډاونلوډ کوم چې یار په ما یا بیماري ده یا په ما غم راغلی خو خپله ترجیح مونځ او اودس خو اول تا ته پته ده چې په دنیا کې پنځم ټیمه مونځ دی بیا 24 ګنټې مطلب دی اخلاق دی او چې اخلاق د چا خراب وي که مطلب دی د هغه بیا هېڅ هم دا د اخلاقو پورې ټوله خبره ده نو مست بوډا ما ته دې وجې نه وجه دا خو مطلب دی خو یار دومره ډاوالی کې دی جمپونه مطلب دی ایکټینګ دی مطلب په کوم انداز سره لګیا دی ته
نو زه هر سړي ته یم چې وروره چې زړه ژوندی ساتئ که هغه وړوکی دی او که ځوان دی که بیماري سختو نه سخت دی که هغه غټو نه غټ وي په کمپیوټر کې مه ډاونلوډ کوئ چې کمپیوټر کې ډاونلوډ کوئ ته بس وي بیا والله که هېڅ کام پرېږدي. چاچا ډېر پښتانه وایي چې شوقي سړی زر نه زړېږي، ته شوقي یم یې زړ سوی زر یې ولې؟ د هغې حالات خو ما ته څه مخکې ووایي چې بیماري غم دا خوشحالي خور او ورور دی په ما د هر طرفه ده. مطلب غم او خوشحالي دواړه ورور خور دي. غم او خوشحالي دواړه ورور او خور دي چې خدای پاک را باندې غم راولي زه یم یا الله شکر دی ستا د لاسه ده او خوشحالي خو هم شکر دی الله ستا د لاسه ده. نو دا چې ټول مطلب د الله د لاسه دي نو په دې کې موږ ناشکري ولې کوو؟ زموږ د پښتانه په معاشره کې پښتون چې کوم دی یو خو دا فن خوښوي نه، بل بیا داسې کس چې د هغه سپینه ږیرې وي د هغه به بچیان وي لمسیان به وي نو هغه ته به هر کس بیا دا یایي چې دا پرېږده څه کولی په دې پرېږده مانده څه وه ته هغو خلکو ته څه جواب وایې؟ یاره زه هغه خلکو ته خو دا خبره زه یو میسج پرېږدم چې که دلته وګورئ نو که تاسو لیدلي لکه مطلب دلته کې دا اسد خان دی ارباز خان دی په دې فلمونو کې ډېر زاړه خلک دی. زمونږ سره اکبر کراچوال دی مطلب که وګورئ بیا زمونږ سره یو نوی ټیک ټوکر راغلی دی ایوب خان دی پوه شوې باوني. زمونږ حسین خان دی چې هغه مطلب هم په ډرامو کې کار کړی دی اجي هم کړی دی. که چرې په دې باندې یو سړی ووایي چې مطلب په دې باندې تنقید چې دوی لاول کوو نو په هغې خلکو به یې کړی چې کوم مطلب مخکې زمونږ نه دي. اوس په ما زما 50 سال عمر دی زه غمونو نه جوړ کړی یم 1972 زما پیدایش دی. خبره سیده سیده کوو که یو سړی مطلب دی ما ته وایي چې په دې عمر کې مطلب دی دا یا ما ته اکثر خلک وایي چې په جومات کې ونه کښېنې ما جومات خو بلکل ما داسې حجره خو نه زه به یې کښېنم خو ترې مانځله وله ځمه که تبلیغیان راشي ورسره میلاو شم. ما په هغو لکه دا یو میسج ما نوټ کړی دی چې په هغو دغه نه د فلپین نه کوم ځای نه جومات راغلی او هغه ګشله چې کله مطلب دا یو هغه فلپینې را روان و او د هغه سره مطلب دا قسم دی که چا ورسره لاس هم میلاو کړی په دې ما یو بې جهاد دوک راغلی و. ما خپل مارکیټ ته دا خبره وټاکله چې یار مطلب دا تبلیغي سړی د بل وطن نه راغلی ته ته څوک مطلب دی ودرېږي نه سلام ورته نه کوي د دین دعوت له راغلی دا ولې یار او ما ته 70,000 راغونډېږي او مطلب هغه ته یو تن هم لاس پورته نه کړو د آخر وجه سره دا دومره کمي چې په ځان کې محسوس کوي که نه هغه نه ګوري او صرف زما هغه ګوري. نو زمونږ هر سړي ته دا وایو چې وروره دا تنقید په تاسو نه کوم ګورئ لکه دا لاول زه په غلطه لار یم تاسو ټیک ته وایئ چې ما سره دا کار نه خوند نه کوي خو زما الن کې دا یو انجوای ده دا زه کوم خپل لمونځ اودس ورسره هم کوم. یو سړی وایي چې مطلب ستا په ژوند کې مطلب ډېرې غلط کارونه یو غلط کار وبګیا مې نه رباب منګې مې لس مې کړی دی پوه شوې حجره جومات لرم دا د الله فضل دی زما خپل دوی نشته نور زما څه ضرورت نشته. زما خپل ګیټ اپ مطلب دی دا حسین اکبر او دا ایوب او علي دا ټول زما یو کسان به زما سره برابر دي. زما چې دا ګیټ اپ وي که نه د ژوند نه پورې به زما دا مقابلې انشاءالله دې خلکو سره. داسې ګانا چې ستا تر ګردو خوښه وي او ته له ځانه سره یوازې ناست یې ګونګوناوې یې هغه که د موږ ته ګونګوناو که. یاره زه چې کله هم کښېنم که نه ځان سره نو زه یو 2-3 ټپې ځان سره ګونګوناوم. دا ګونګوناوم چې مطلب دی ته چې ژوندی وي زما مورې ما به په کټ کې په حرام کول خوبونه مورې تو بیا دنیا ته راشه زه مروایت در پسې ډېر ارمان کوم. کوم سړی چې پلار نه وي که نه نو هغه هم بې بسه شي نو زما دواړه نشته نو زه دواړه داسې وستا یم که نه زما له سترګو نه به یو خلاړې شي زما مطلب دی هر اندام داسې شي لکه مطلب دی لکه نشه شم پوه شو زه هم الله پاک دې په ما خپل رحم وکړي زه لکه دا ګونګوناوم نو کله کله یم چې لکه کرتوتی وزر زما د خپل پلار په قبر به همیشه ناست به وم داسې لکه یو سلسله ما جوړه کړې ده ځان سره به دا 3-4 مصري ځان سره ستایم لکه. بنیادي طور د کومې سیمې؟ زه د سوات د کابل او دلته په کراچۍ کې زما پیدایش دی دلته لوی شوی یم. بچیان دسته که دا نشته؟ بچیان مې شته زما د خیره سره مطلب دی اته بچي دي او جنکۍ مشهران بیا خو د خیره سره د الله په حکم سره او زما یو کشر ورور دی د هغه لاول مې پلار و 2 د هغه د مخکې واده شوي دي په خپل
سر یې بوج هغه بیا زما کشر ورور دی چې ستپرجان چې نوم دی او د هغه مطلب دی دا علي اکبر دی علي حسین دی ایوب دی دا ټولې پېژني دا درې جنه کې کوپریټ سره هغه کړی دی او زه د هغه ډېره مننه لکه داسې ګڼم لکه زما چې خپل حلوا دي نو زه د خپل ورور هم ډېره شکریا ادا کوم د خپل ملګرو هم ډېر شکریا ادا کوم د هغې وجه څه ده چې په ما داسې یو بوج راغلی زما ملګري زما نه شاده شوي نه دي او زما ورور خو بلکل میدان نه دی پرېښودی زما نه کشر دی ګوډو ورته وایي ستپرجان چې خپل نوم دی زما سکر ور دی د مو یو مور پلار یو مونږ خو الله چې هغه زما سره کومه کړې لکه پلار ځګۍ مال را کړلی زما نه کشر دی خو د پلار مینې مال را کړې ده په فارغه ټایم باندې څه کوي په فارغه ټایم باندې لکه زیات سوچ نه کوم نو مطلب دا چې د غیبت طرف نه که وګورې که نه نو د غیبت طرف نه زه زما لایب ته سوچ خو ډېر نه وای پوه شوې سوچونه نه کوم سوچ خو سړی تباه کوي تباه کوي ولې چې کله هم مطلب دی ما ته داسې ټیم میلاوېږي نو ځان خپل ملګرو له را رسوم وینه تازه کو کله ناصر خټک پکې مطلب دا خبره ډېره مشهوره ده چې مطلب دی وینه سیوا کوئ نو چې موږ د خپل ملګرو دا خبرې واورو که نه څوک وایي وینه سیوا کوه څوک وایي دا چل کوه څوک وایي دا چل کوه یقین ما ته داسې ځان محسوس شي یاره چې زه خو لکه ردي وانځولی یم بیخي او انشاءالله چې زه به تا ته دا ثابت هم کړم چې د دې ټول نه پکې زه لکه کشر یم او زما نه کشر مطلب دی بیا پکې یو دوه درې کسان دي خو ګیره پکې زما سپینه ده په آخر کې خپلو کتونکو ته که د یو پیغام په زړه کې وي د خوند پیغام ته بلکل ویلی شي زما وروڼو عزیزانو ستاسو لپاره دا یو پیغام دی که تاسو بد وایئ که ښه وایئ خو تاسو ټول زما د سر ګلونه یئ زه تاسو غورځوم نه که بد وایئ که ښه وایئ خو لکه زما د سر ګلونه تاسو غورځوم نه خیر کله کله داسې کېږي مړه انسان یې راضي پې نیچ یې پر راضي تاسو هم کوشش کوئ زما ستاسو لپاره دا پیغام دی چې لږ زمونږ خواله راځئ نو مطلب چې که تاسو زمونږ خواله راشئ نو کېدای شي چې تاسو زمونږ دا ناسته پاسته زما د ملګرو دا ګېټپ وینئ تاسو هم متاثره شئ ډېره مننه قدرمن اوسئ خدای د آباده که خوشحاله که ګرانو کتونکو دا و عمر واحد صاحب چې موږ له تاسو سره د ده تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان